دا الله جل جلاله سل رحمتونه دي صرف یو رحمت په دنیا کې تقسیم کړی دی یو رحمت ته تاسو وګورئ چې هر یو انسان په بل انسان څومره رحم کوي یو ځناور په بل ځناور باندې څومره رحم کوي موږ تاسو په خپلو کې مسلمانان په یو بل باندې څومره رحم کوو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رحمتي سبقت على غضبي عزتمند الله ډیر کریم و رحیم ذات دی د الله جل جلاله یو نوم دی رحمان عام مهربان یو نوم دی رحیم خاص مهربان د الله جل جلاله سل رحمتونه دي صرف یو رحمت په دنیا کې تقسیم کړی دی یو رحمت ته تاسو وګورئ چې هر یو انسان په بل انسان څومره رحم کوي یو ځناور په بل ځناور باندې څومره رحم کوي موږ تاسو په خپلو کې مسلمانان په یو بل باندې څومره رحم کوو الله فرمای قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم الله فرمای پیغمبر دې ته ووایه چې تاسو په خپلو ځانونو باندې ظلم کړی او د الله د رحمت نه امید کیږئ مه الله چې ډېر زیات معاف کوونکی دی او الله جل جلاله عام مهربان دی او الله فرمایي وی د الله خپل پیغمبر فرمایي الله په عرش باندې لیکلي ان رحمتي سبقت على غضبي یقینا د الله رحم چې دا په غضب باندې غالب دی انه کان غفار یقینا الله ډېر زیات معاف کوونکی دی الله جل جلاله ډېر زیات معاف کوونکی ذات دی او موږ تاسو باندې ډېر زیات خفه کیږي د او یو مې نه سیوا موږ تاسو سره محبت کوي اشرف الدانی رحمت الله علیه لیکلي دي وی د الله رحم مخې ته کېده وه او هغه شان ژوند تېروه ځکه شیطان چې دی د الله د رحمت نه خلک یری او شیطان چې دی د فقر نه خلک یری نو الله جل جلاله ډېر زیات کریم او سخي ذات دی الله جل جلاله ډېر زیات مهربان دی الله جل جلاله په موږ تاسو باندې ډېر زیات خفه کیږي د او یو مې نه سیوا محبت کوي او پته نشي چې څونه سیوا محبت کوي او الله جل جلاله په آخرت کې خاص مهربان دی په مسلمانانو باندې دلته په کافرانو باندې مهربان دی په مسلمانانو باندې مهربان دی په هر چا باندې مهربان دی رحیم کریم ذات دی او الله جل جلاله چې څوک مات کی څوک یې تپوس نشي کولی الله جل جلاله رحم چې دی دا ډېر زیات وسیع دی یو صحابي و هغه چې الله په محمد اسلام باندې رحم وکړي نو پیغمبر اسلام فرمایي چې د الله وسیع رحم چې دی دا ډېر زیات مختصر کو ده نو الله جل جلاله رحم ډېر زیات وسیع دی د الله جل جلاله رحم الله جل جلاله په ټول دنیا باندې د رحم پرده خورا کړی ده او د قیامت پر ورځ الله پاک یو بنده وغواړي ورته وایي چې زما بنده دا ګناه دې کړی و دا ګناه دې کړی و د رحمت په پردو کې به پټ کړي دی بیا انکار نشي کولی دا ګناهونه وی اخره کې به الله پاک فرمایي چې ګوره دا ګناهونه دې کړي او دی اوس په کې وایي دا بنده چې اوس په ماته الله پاک وایي چې زه جهنم ته وی الله پاک ورته وفرمایي چې دنیا کې هم در باندې پرده اچولې وه دلته هم در باندې پرده اچولې زه جنت وی به جنت ته منډي دومره رحیم الله دی زموږ ستاسو دومره کریم الله دی زموږ ستاسو چې موږ تاسو د الله جل جلاله نه په هر چا باندې رحم کوو او د الله نه د رحم سوال وکړو او په هر چا باندې موږ تاسو رحم کوو په هر چا باندې موږ تاسو پردې اچو څوک چې په دنیا کې په مسلمان باندې پردې وچی الله پاک په آخرت کې پرده راوړي او څوک چې د مسلمان پرده اخلي او نو په خپل کور کې مناسي الله جل جلاله به رسوای په هر ځای کې موږ تاسو د رحم معاملې کوو چې زموږ تاسو نسونه کیږي یو مسلمان سره رحم دوه خبرې دي ګورې ته یو مسلمان سره ښه نشي کولی نو بدوم سره مه کوه یو مسلمان سره اول پکاره چې ته ورله نفع ورکړي د ټول نه بهترین انسان په انسانانو کې هغه دی چې خلکو ته نفع ورکړي چې خلکو ته فایده ورسوي خو فایده نشي رسولی نو کم از کم نقصان هم ورسوه چې نقصان نه هم موږ تاسو ځان بچو د هر مسلمان د ښېګړې موږ تاسو سوچ کوو چې موږ هر مسلمان د پریشانۍ نه د بچ کولو کوشش کوو په هر مسلمان باندې په هر ځای کې د پردې د اچولو کوشش کوو چې مسلمانانو باندې موږ تاسو پردې اچو د مسلمانانو نه پردې لرې کوو نه نن هر مسلمان دا کوشش کوي چې بل مسلمان ته نقصان ورسوي او دا د ټولو نه عظیم الشان ګناه نو الله دونه رحیم دی که نه موږ سره دونه د رحم معامله کوي په موږ تاسو باندې دونه خفه کېږي زموږ ستاسو په غلطو باندې پردې اچي د الله یو نوم دی الستار نو ستار معنی څه پرده ډال دی وایه پرده په موږ تاسو باندې اچي او موږ تاسو د یو بل نه پردې اوچتو چې دا موږ تاسو الله پاک ته دې توبه وباسو الله جل جلاله چې موږ تاسو اوسه پورې څونه غلطۍ کړي دي
نو چې په هغې باندې توبه او استغفار وکړو او باقي ژوند چې دی دا ښکلې طریقې سره تېر کړو او د الله جل جلاله نه د رحم سوال کوو چې په ټولو مسلمانانو باندې الله رحم وکړي او بالخصوص په خپل ځان باندې خپل ځان سره موږ تاسو دا غواړو چې موږ سره الله د رحم معامله وکړي نو بل مسلمان له وجه څه ځان له خوښې رسول الله مبارک فرمایي او بل مسلمان له خوښه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين